سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسیږئ، هر چېرته چې یاستئ خوشحاله او ارامه اوسیږئ. دوستانو زه نن راغلی یم د سمیه جانې او د رڼا جانې تر څنګ ډېرې یو ښکلې او په زړه پورې خپرونه مو ثبت کړه. رڼا جانې، سمیه جانې، څنګه یې؟ زه خو شکر الحمدلله ښه یم او بله دا چې ستا ټولو مینهوالو ته زه د زړه له کومې یو سلام لیکم او زه ډېره زیاته خوشحاله یم دا چې ته موږ کره راغلې او سمیه جانه چې لګیا وه لکه د کتاب له مخې چې بلکل زه هم یو د مینې ډک سلام تاسو ته او مینه جانې ته سمیه جانې ته ډالۍ کوم. الله دې وکړي چې هر چېرته یې روغ جوړ اوسئ. د مینه جانې سره زموږ نن ډېر ښایسته برنامه وشوه، تاسو یې حتما وګورئ او خوند ترې نه واخلئ. کوم خوند ترې نه وانخیستو بیا ما ته میسج وکوئ خوند هم وانخیستو چې بیا بله درته جوړه کړو، بیا کمنټ وکړئ، بیا بله خپرونه به ثبت کړو. او دوستانو زما د ټیک ټاک اکاونټ ډېر زیات فریز شوی، تقریبا یو میاشت که څنګه چې تاسې ګورئ زه بالکل ویډیو نه اچوم ځکه چې په کارونو کې مصروفه یم. نو ما ویلې راځه دا ویډیو جوړه کړو ځکه چې دلته 3 دانې ګلان ناست دي نو دا ویډیو به ضرور فور یو ته ځي. تاسې هم د دوستانو یو ډیبیټ ورسره وکړئ خامخا که زما په مخ ورسره کوئ که د دې بنده که د هغې بنده مخې کوئ یو ډیبیټ ورسره وکړئ چې دې ویډیو د آی ډي له هغه نه فریز نه وځي بهر شي، بس هلته لاړه شي بهر بېشکه ډېره ښایسته برنامه ویډیوګانې جوړوي، برنامو کې مصروفه وي خو خیال له ټیک ټاک د ویډیو جوړوم ګاره ویږه ورته ناست وي چې ودرېږه اوس به راځي اوس به راځي نه راځي. مننه تاسو نه مننه.